لیبونګه سره واورئ. د طالبانو یو تن مشر او د قطر د سیاسي دفتر غړی نسخه کني وایي نړیوال غوښتل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته لا هم په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، خو پر وینا یې دوی دې اراده نه لري. نوموړي وایي چې نن د زمري 29 نیټه خوست کې یې د قومي مشرانو، مدني ټولنو غړو او د رسنیو استازو یو لړ غونډې ته خبرې کولې. وویل یې دې وروسته اړتیا نشته چې د پردیو په لمسون د یو بل وینه توی کړو. انس حقاني غونډې ته وویل دوی مشرتابه او دغه ډلې نور مشران چې په افغانستان کې د یو بل ټولشموله حکومت د جوړولو پلان لري چې بیا اړتیا پېښه نه شي چې موږ خپل ورونه یو په بل پلمه او په نوم وځورول شي او ووژل شي. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، افغان میډیا چینل د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو تازه او مهم خبرونه له دغه چینل څخه تاسو ته وړاندې شي. مننه.